د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر افغان خاوره د سختو بریدونو خبرداری ورکړ. په غبرګون کې د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې افغانستان کوم بې خاونده هیواد نه دی چې هر څوک به پرې حملې کوي. دا چې خواجه آصف نور څه ویلي او ولې غواړي چې پر افغان خاوره بریدونه وکړي. په غبرګون کې د اسلامي امارت د دفاع وزیر څه ویلي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستان یو ځل بیا پر افغان خاورې د بمبار خبرداری ورکړی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغان طالبانو د حکومت له لوري په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د ادعا سوي حضور پر وړاندې د نه اقداماتو په صورت کې به دوی خپل لاس په کار او افغان خاوره کې د خپلو طالبانو خلاف بمبار وکړي. نوموړي په تازه څرګندونو کې د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه دوی سره د همکاریو د کړو ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړی. مخکې هم پاکستان ورته خبرداری ورکړی و، خو د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یې په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان کوم بې خاونده هیواد نه دی چې څوک یې بمبار کړي. د داسې څرګندونو په غبرګون کې ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان پر خاوره او فضا تیری وکړي. افغانستان بې سرپرسته نه دی، هر سرتیری به د خپلې خاورې دفاع د سر په بیه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني حکومت تر دې مخکې په جمهوریت کې هم خوست او کونړ ولایتونه بمبار کړي. د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت او ورڅخه د دوی د ملاتړ ادعاوې بې بنسټه بللي. یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي و چې د طالبانو حکومت ورڅخه د پاکستاني طالبانو خلاف د همکارۍ لپاره د پیسو غوښتنه کړې وه، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې بې بنسټه وبللې او دا دروغ وبلل. د پاکستان دروغجنې رسنۍ اکثره وخت د اسلامي امارت په وړاندې داسې خبرونه خپروي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.